محمد ایاز نیازی څوک دی؟ د هغه په مرګ ولې ټول خلک خفه او غوسه دي؟ امرالله صالح، اشرف غني، کرزي، طالبان، بهرني سفارتونه او انډیا څه وایي؟ ویډیو ضرور تر پایه وګورئ. السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مشئ. د ویډیو د پیلېدو د مخه زموږ چینل ملت پلس در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. محمد ایاز نیازی په دیني علم کې له الازهر پوهنتون تر دکتورا کچې زده کړې درلودې او په افغانستان کې له مطرحو علماو شمیرل کېده. محمد ایاز نیازی په 1343 کال لمریز کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې سترګې غړولې وې. د ابتدایه دورې له زده کړو وروسته د اسلامي زده کړو لپاره پاکستان ته ولاړ او هلته په پېښور کې دیني او عصري زده کړې وکړې. تر پېښوره وروسته د نورو زده کړو لپاره د مصر په الازهر پوهنتون کې شامل شو او له هغه ځایه په اسلامي اقتصاد کې لیسانس او ورپسې په ورته څانګه کې ماسټري هم واخیستله او د دکتورا سند یې په همدې پوهنتون کې د اسلامي فقه له نظره د نړیوالو اړیکو په برخه کې ترلاسه کړ. له زده کړو وروسته د څو کلونو لپاره د کابل پوهنتون شریعتو په پوهنځي کې د استاد په توګه دنده پر مخ وړله. ترڅنګ یې د وزیر اکبر خان په جومات کې خطیب هم و. له تیرو څو کلونو را په دې خوا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې اسلامي پروګرامونه یې هم پر مخ بیول. نوموړی تېر ماښام د جومات انګړ کې د چاودنې له امله د 2 کسانو په ګډون ووژل شو. یاد وحشت په ټولنیزو رسنیو کې شور هم جوړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غني د یوې اعلامیې په ترڅ کې د دغه برید د غندلو پر مهال وویل پر جوماتونو، تکیه او روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د تروریستي بریدونو کول د بشر ضد جنایت دی. همداشان ولسمشر غني نن د ایاز نیازي د مړي لیدلو ته هم تللی و. همداشان د افغانستان د انساني حقونو خپلواک کمیسیون پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي، د مشرانو جرګې مشر او د عبدالرب رسول سیاب په مشرۍ ځینې جهادي مشرانو هم پر ایاز نیازي برید غندلی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو هم دا برید غندلی او لیکلی دي. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مسجد امام مولوي محمد ایاز نیازی په کومه چاودنه کې په شهادت رسېدلی، موږ پر نوموړي دا برید په کلکه غندو او ستر جنایت یې بولو. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح برید پړه په طالبانو اچولی او لیکلي دي. طالبان د 2 جملو په لیکلو له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته برایت نشي ورکولی. طالبان د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستان بهر زده کړې کړي دي. که دا برید طالبانو هم نه وي کړی، خو دې ډلې پر جوماتونو د بریدونو بنسټ کېښود. همداشان د هند وتلي سندرغاړي عدنان سامي په خپل ټویټر کې لیکلي دي پر ډاکټر ایاز نیازي د برید له امله خواشیني او کورنۍ سره یې خپله غمرازي ښیو. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.